سلامونه ملګرو، څنګه کولی شو چې د ټیکټاک خارجي اکاونټ جوړ کړو چې هغه د پیسو وړ وي؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې وختونه نه کوم دغه ویډیو سره لایک کړئ، زموږ چینل ډي چمار سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ترړې د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو ما تاسو ته د یو اپلیکیشن لینک درکړی و چې هغه د وی پی ان دی. هغه به تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د هغې ځای نه وای دغه لینک باندې کلیک او دغه وی پی ان به را ډاونلوډ کړئ. همدارنګه زموږ د ټیلیګرام چینل او واتساپ چینل کې هم د نورو معلوماتو لپاره جوین شئ. د ټیلیګرام چینل او واتساپ چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی. راځئ د ویډیو په طرف. ها ملګرو د دې لپاره به تاسو راشئ دغه وی پی ان وینډ سکرایب دغه به د دې لینک په ډسکرپشن کې ما تاسو ته اچولی دا به ډاونلوډ کړئ. بیا به دلته راشئ تاسو د خپل خوښ ملک به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دلته راځم یوزا ورته انتخابوم یونایټډ سټیټ. دغه تاسو ډېر ملکونه کتلی شئ. دلته کتلی شئ ملګرو زه دغه یوزا ورته انتخابوم. بیا به دلته راشئ د دې لکه افغانستان کې چې دا ولایتونه دي همدغسې یو ولایت به ورته انتخاب کړئ. زه مثلا میامي وایس په دغه انتخاب کوم. بیا په دا پاس نشان باندې کلیک کوم نو دا به آن شي. چې کله آن شو بیا به راشئ تاسو به خپل کروم براوزر راخلاص کړئ. کروم براوزر مو چې کله راخلاص کړئ دې سر کې به ولیکئ ټیکټاک سین اپ. بیا به د اولنۍ پوسټ تاسو ته راشئ په دغه باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ یوز فون اور ایمیل په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به بیا د خپل د پیدایش تاریخ ورته ولیکئ. مثلا دلته زه د پیدایش تاریخ ورته لیکم. په دغه ځای کې راځم خپل د پیدایش تاریخ به ورته ولیکئ. خو د 18 کال نو باید زیات دي چې 18 کال نه کم وي بیا نه ویریفای کېږي. بیا راشئ په دا سینډ کوډ دلته به راشئ ایمیل باندې به کلیک کړئ. په نیکسټ مو چې کله کلیک کړئ دلته به راشئ ګورئ دلته یوزر نمبر تیار انتخاب دی کوډ یې. موږ راځو دغه ایمیل برخې ته. ایمیل برخې ته چې کله راغی دلته به خپل یو نوی جیمیل به جوړ کړئ. زور جیمیل کار نه کوي. نوی جیمیل به جوړ کړئ. چې کله مو نوی جیمیل جوړ کړه بیا به دلته راشئ او دغه جیمیل نوی به ورکړئ. بیا په دا لاندې نیکسټ باندې ورته کلیک کړئ نو ستاسو جیمیل ته به یو کوډ دلته به راشئ. اول به پاسورډ ورکړئ. پاسورډ باید داسې چې اول توری غټ وي په انګلیسي کې، بیا یو څو تورې واړه وي، بیا یو څو عدد وي. لکه مثلا دغه پاسورډ تاسو ته ښکاري دغه رقم ته یو پاسورډ به ورکړئ. دغه کتلی شئ. زه مثلا دا بیرته ډیلیټ کوم. چې کله مو ډیلیټ کړه دلته به راشئ تاسو جیمیل ته به یو کوډ لاړ شئ. جیمیل ته به راشئ خپل جیمیل اکاونټ به راخلاص کړئ. دلته به راشئ ریفریش به ورکړئ. چې کله مو ریفریش ورکړه دلته به تاسو ته یو کوډ راغلی. هغه کوډ به دغه ګورئ. دغه کوډ باندې به لږ داسې 2 ثانیې ګوته کړئ. بیا په کاپي کلیک کړئ نو دا به کاپي شي او را به شي. دلته به ورته پیسټ کړئ یا به هم هلته یاد کړئ او دلته به یې عددونه ووهئ. بیا به دلته لږ لوډینګ وخوري. لوډینګ نه پاس به چې دی دغه به چې دی بل رقم ته صفحه درته راوړي. دغه صفحه به درته راوړي. دلته به خپل یوزر نیم ورکړئ. تاسو دغه ټیکټاک آی ډي له چیش لپاره جوړوئ؟ ګیمینګ لپاره یا هم سکلز لپاره چیش لپاره جوړوئ هغه ورته ولیکئ. مثلا زه راځم دلته ټي چمار سکل ساته ورته لیکم. بیا راځم په دې سینا باندې ورته کلیک کوم. چې کوم په سینا باندې کلیک کوم نو ستاسو سره لوګډ اینډ دغه ګورئ ستاسو ټیکټاک آی ډي به چې دی جوړ شي. اوس به تاسو چې دی ملګرو وبښئ دلته به راشئ شاته په دا لاندې پروفایل باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په پروفایل کلیک کړه دلته تاسو کتلی شئ ستاسو اکاونټ چې دی جوړ شو. دلته به راشئ لاندې په دا لوګ آوټ باندې کلیک اکاونټ باندې به کلیک کوئ. بیا په لوګ آوټ کلیک کوئ. دلته بیا په کنفرم باندې کلیک کوئ نو دلته به دا اکاونټ چې دی لوګ آوټ کوئ یعنې له ختم به کړئ. اوس به راشئ ټیکټاک اپلیکیشن به د پلی سټور څخه انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړئ بیا به یې اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړه دلته به راشئ لاندې پروفایل برخې ته. چې کله پروفایل برخې ته راغئ دلته به راشئ پروفایل برخې ته. دلته زما تیار 2 اکاونټ جوړ کړي. خو زه راځم په دې لوګ ان ورته کلیک کوم او د اډ انادر اکاونټ په دې باندې کلیک کوم. دلته بیا راځم یوز فون اور ایمیل یوزر نیم په دغه باندې کلیک کوم. په دې اولني چې کله مو په دې باندې کلیک کړه دلته به تاسو ته یوه صفحه راشي. په دغه ځای کې تاسو ته وایي په نمبر ویریفای کوئ که نه. هغه مخکیني هلته مې چې کوم اول کې جیمیل ورکړی وه جیمیل به د ایمیل برخه کې ورکړئ. بیا په دا نیکسټ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو جیمیل ته یو کوډ لاړ شي. را به شي خپل جیمیل ته. چې کله جیمیل ته راغلی دلته به تاسو جیمیل ته یو نوی کوډ راشي. دلته ګورئ ملګرو دغه زموږ جیمیل ته نوی کوډ راغی. چې کله کوډ درته راغی را به شي دغه کوډ چې دی دلته درته ښکاري ملګرو. دغه کوډ به چې دی کاپي کوئ. دا 8 اتیا 15 اویا 6 اتیا دغه کوډ چې دی ملګرو دا به کاپي کوئ. دغه کوډ ګورئ دا کوډ به کاپي کوئ. چې کله مو کاپي کړه را به شئ بیک دلته بیک صفحې ته راشئ. په دغه صفحه کې چې دی دلته به یې ورته پیسټ کړئ. چې کله مو پیسټ کړه نو تاسو سره به لږ لوډینګ واخلي. لوډینګ نه پس به ستاسو اکاونټ راخلاص. دلته پروفایل برخې ته راشئ. تاسو به تر 4 ورځو پورې دلته نه نوم چینج کوئ نه به هم عکس ورته لګوئ ځکه چې دغه هلته بیا ستاسو ویډیو نه وایرل کېږي. ځکه چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ نو ستاسو ویډیو بیا نه وایرل کېږي. تاسو به راشئ دغه صفحې ته. په دغه صفحه کې به د امورټایزیشن ته راشئ. دلته ګورئ کریټور ریوارډس
دغه باید تاسو ټیکټاک اکاونټ کې وي که چېرته نه و نو بیا تاسو کومه غلطي کړې ده نو پوه شئ چې تاسو ته د ټیکټاک خارجي اکاونټ نه دی جوړ او که چېرته و نو په دغه باندې به کلیک کوئ دلته تاسو ته د ټیکټاک خپل شرایط راځي مثلا دلته لږ لوډینګ خوري دلته دغه پاس صفحه جګې دلته ګورئ اول ورته وایي تاسو عمر باید 18 کاله وي باید بیا تاسو د مونیټایزیشن لپاره 10,000 فالوورس او همدارنګه 1 لاک ویوز ولرئ نو دغلته چې کله تاسو دغه پوره کړه نو تاسو کولی شئ د ټیکټاک اکاونټ د پیفال سره ټچ کړئ او د هغې نه پیسې وګټئ او که چېرته دغه اپشن ورکې نه و نو بیا ستاسو ټیکټاک اکاونټ یعنې خارجي نه دی جوړ عملګرو دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ویډیو سره لایک او زموږ چینل ټیچ سکیل د نورو دغه شانتې ښایسته ویډیوګانو سره لپاره در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږدئ تر څو د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسیږي نورو پاک الله سپارم د خدای په امان